اله کدا وسو ګورې ښا الیامین ګنداپور به اوس په خیبر پښتونخوا کې خلکو له ودونه کوي جی وای چې د چا د واده وس نه کیږي کنه نو موږ له ودونه کو د 4000 نه بره کسانو به موږ په خیبر پښتونخوا کې ودونه کوي د بنګ اعلان کړی دی اجلاس کړی دی جی په هغه کې مکمل دا خبره کړې ده چې په دې بزره د عمل کله کوم او د دې مکمل معلومات د حمزه در کوم چې دا به څنګه کیږي او بیا ورکې دا هم ویل دي چې کوم الګو جنې موږ واده کړی صحیح شو یعنی واده وشو نو د هغه نه بعد به 2 لک روپۍ یعنی 2 لک به جنې له ورکو او 2 لک بالک له ورکو جی دا ورکې هم ویل دي خو آیا به دې پوس کار د کله شروع کیږي او د لپاره به تاسو اپلای څنګه کوي جی دا زی ویډیو سره لږه کو پښتنو ویډیو مکمل غوړې مخکې مرګرو سره ضرور شریکوي ولی پاکستان کې ډېر مستحق خلک دي نه هغه غریبانان دي صحیح شو به دي کې جنکې خم دي به دي کې الکان خم دي جی خو هغه د ودونو وس نه کیږي صحیح شو نو الیامین ګنداپور وی کنه وې د صوبې چې کوم جهیز پند لې صحیح شولا نو دا هغه نه به 4000 نه د برا یعنی 4000 5000 کسانو نه به دي کې الکان او جنکې راځي یعنی دوی موږ ودونه کو صحیح شولا دا هغه خلک دي کم خلک چې مستحق دي د کم خلکو د وادو وس نه کیږي یعنی جنې دا په کوټ ناس تر دا غي د وادو وس نه کیږي صحیح شولا الګ دې ځوان شوی دی خو د وادو وس نه کیږي غریب د پیسې ورسره نشته ټیک شولا دې پروګرام نه نوم ورکړل دی کنه اجتماعي شادیه تقریبات یعنی دا دې پروګرام لا نوم ورکړل دی صحیح شولا خو په پښتنو کې دا خبر هم کړی تاسو ما د ویډیو په حواله کې هم ویلا چې کله الکه جنې واده وشي نو 2 لک روپۍ به هغه له هم ورکوي یعنی 2 لک روپۍ به هغه ته هم ملاويږي صحیح شولا بدی کې بل دا ویلي کنه چې بدی باندې موږ کار شروع کوو بدی 2025 کې میاش 2 میاشتې بعد او دله موږ عملی نوم ورکو جی یعنی دا موږ مکمل دا کا سر تر رسو د سینې چې مو خبره وکړه نه مکمل موږ 2025 کې بدی باندې کار شروع کوو او دا موږ اختتام پذیر کوو 4000 نواله تقریبا 5000 پورې با چې کوم مستحق خلک دي بدی کې جنکې خم دي او لکان خم دي نو هغه به موږ ودونه کوو دا هو مکمل یعنی مکمل سیستم پری جی خوراک او سونا هر څه به پری صحیح شولا بیا به پروګرامونه به کې انعقاد کیږي یعنی خیبر پښتونخوا کې خپل ځلي په هغه ځای کې به دا پروګرامونه منعقد کیږي صحیح شولا نو الله دې وکړي ډېر زبردست اعلان کړی دی ولې چې بلا خلک دي خلک د ودونو د پاره مکمل سترګې بلار دي خدا هو وس نه کیږي چې واده وکړي ولې چې دا غي وس نه کیږي غریبانان دي نو کدا کار چرته کې رښتیا شګنو الیامین ګنداپور خونند اعلان کړی دی مکمل 100% دا خبره په ګارانټي سره کړی دی چې زبره اخو دې خبره دا نه کوم یعنی صحیح خبره کوم او بدی باندې عملی کاروایی کوم جن که چرته کې بدی عملی کاروایی وشوم دا ډیره خشي تاسو خو مخکې ما ویل چې ډیره بخښي د غریبانو خلکو لپاره جی الله پاک دې رحم وکړي د ویډیو کتل ډیره زیاته مننه چې چرته اوسې پښتنو الله محادثه د ویډیو مخکې مرګرو سره ضرور شریک کړئ او که څوک زما به دې پیج سي د حبیب باندې وي دا ځان سره ضرور پالو کوي کله الله نو سپارم هر چاته جو سي ګونو هدا بعد سي تر بل ویډیو پرې ما سي د حبیب درا کې اجازه والسلام